فرض وکړو چې تاسې په یو د موټرونو تمځای کې د موټرونو اندازو په اړه باندې معلومات غواړئ او تاسو ځئ د هر موټر اوږدوالی اندازه کوئ او داسې فرض وو چې هلته په تمځای کې 15 موټرونه دي، نو زموږ ټول پاپولیشن چې دی هغه څومره دی؟ 15 دی، یعنی ټولنه چې دا ټوله 15 دانې شلري موټرونه پکې دي. نو 15 دانو اندازې تاسې واخیستلې او د هغې اندازې په دې ډول دي. یو موټر 4 متره اوږدوالی لري، بل 4.2 متره، بل 5 متره، بل 4.5 متره او بل 5.5 متره. نو اوس موږ راځو دغه پاپولیشن یا ټولنې لپاره لږ څه پارامترونه معلومو. نو لومړی پارامتر چې موږ تاسې معلومول غواړو هغه به څه شوي؟ د دې اوسط وي او تر ټولو هغه ډېر زیات چې موږ ترېنه کار اخلو اوسطونو کې هغه څه شی دی؟ حسابي اوسط دی. او موږ دا حسابي اوسط د ټول پاپولیشن یا د ټولنې لپاره لاسته راوړو. نو راځو موږ څه شی لیکو؟ میو لیکو. اوس د دې حسابي اوسط څو دی؟ دې لپاره موږ راځو دغه ټول جمع کوو، بیا په څو باندې؟ په 15 باندې ویشو. کار اسانتیا لپاره به حساب ماشین راواخلو. دلته به ولیکو چې 4 جمع 4.2 جمع 15 جمع 4.3 جمع 5.5 دا ټوله مجموعه راخلو او په 15 باندې ویشو. دا به مساوي شي له 4.6 سره. معنا ده چې دغه پاپولیشن لپاره د دې حسابي اوسط څو دی؟ 4.6. او که چیرې غواړو چې دې کې ورسره واحد هم ولیکو نو دا لیکو 4.6 متره. نو دا شو د دې اوسط یا هغه مرکزي میلان چې ورته وایي چې کوم خواته قیمتونه ډېر مایل وي. ښه، اوس راځو موږ دا هم معلومول غواړو چې دغه ډیټا چې دا څومره پراګنده پراته ده په ځانګړي ډول د دغه اوسط څخه یا دغه مرکزي میلان څخه څومره پراګنده پراته ده. نو دې لپاره موږ څه شی لرو؟ دې لپاره موږ لرو ویریانس یا پاپولیشن ویریانس. او د یوې ټولنې د پراګندګۍ د معلومولو لپاره پاپولیشن ویریانس یوه طریقه ده. کوم چې موږ مخکې ویلي وو چې دا موږ څه نه لاسته راوړو؟ د اوسط څخه د تفاضلونو د مربعاتو له اوسط څخه موږ لاسته راوړو. نو راځو دلته موږ څه شی لاسته راوړو؟ سیګما مربع یا د ټولنې ویریانس یا پاپولیشن ویریانس. نو راځو د پاپولیشن یا د ټولنې لپاره ویریانس لاسته راوړو. نو موږ به داسې کوو چې د هر یو ډیټا پوینټ د دغه اوسط څخه څه شی پیدا کوو؟ واټن یا توپیر یا تفاضل پیدا کوو، هغه مربع کوو، بیا د مربعاتو څه شی لاسته راوړو؟ اوسط لاسته راوړو. راځو په دې کار باندې پیل کوو. نو لیکو چې 4 منفي 4.6 کل مربع بیا جمع 4.2 منفي 4.6 دا کل مربع بیا جمع 5 منفي 4.6 کل مربع بیا جمع 4.3 منفي 4.6 کل مربع او بیا جمع 5.5 منفي 4.6 کل مربع. او دا ټول به راواخلو تقسیمې څو به کو؟ دا به کو تقسیمې 15. اوس به راشو حساب ماشین ته. دا حساب به پیل کو. 4 منفي 4.6 دا کېږي منفي 0.6 خپله منفي 0.6 او چې مربع شي عین 0.6 قیمت ورکوي. نو دا لیکو چې دا مربع جمع راځو 4.2 منفي 4.4 دا کېږي 0.4 مربع. دا بشي جمع 15 منفي 4.6 دا کېږي 0.4 دا به مربع کو. بیا جمع را بشو د بلې خواته به حساب ماشین واړو. دا کېږي 3.4 منفي 4.3 دا کېږي 0.3 مربع به کو. جمع 5.5 منفي 4.6 دی نه جوړیږي 0.9 دا به هم مربع کو. اوس به دا ټول مجموعه لاسته راوړو او تقسیمې څو؟ تقسیمې 15. دا به مساوي شي له څه سره؟ 0.3 سره. را به شو دا به ولیکو چې څو سره؟ دا مساوي شو له 0.3 سره. ښه، اوس زه تاسو نه یو پوښتنه کوم. دلته به دغه پاپولیشن ویریانس یا د ټولنې ویریانس لپاره واحد څه شی وي؟ ځکه چې موږ په دې ویډیو کې واحدونو سره سروکار دی. نو د دې واحد به څه شی وي ستاسو په نظر؟
نو خبره ده چې دلته موږ سره واحد متر و، دا متر دی، دا متر دی، دا متر دی، دا ټول واحدونه دلته موږ سره په متر کې دي. نو کله چې دا موږ متر راواخسته، یو بل هم تفریق کړه، متر پاتې شو، بیا چې کله موږ دا مربع کړه، دا متر مربع شو او بیا هم په یو بې واحده عدد باندې وویشو. ته معنا دا چې دلته واحد زموږ څه شی دی؟ متر مربع شو. نو ښایي اوس تاسو ووایئ چې ولا دا خو ډېر ناشنا غوندې واحد شو، ځکه چې موږ غوښتل چې د دغه اوسط نه د دغه ډیټا پوینټونو پراګندګي معلومه کوو. دا موږ ته په متر کې راکړل شوی، په متر څخه څومره، یعنی دغه اوسط چې واحد متر دی دغه اوږدوالی څومره واټن لري، دا باید په اوږدوالي کې وي، متر کې وي. نو دا متر مربع کې څنګه راتلی شي؟ نو اوس باید موږ څه کار وکړو؟ نو دلته یو غټ نقل موږ سره پروت دی. دلته موږ سره څه شی دی؟ ویریانس سیګما مربع ده. نو موږ څنګه چل کوو؟ دې دپاره چې موږ سره واحد متر پاتې شي، راځو د دې مربع راخلو، مربع جذر اخلو. نو را به شو دلته به سیګما مربع ولیکو، د دې جذر مربع به واخلو. دا به مساوي شي څومره سره؟ 0.316 د دې جذر او د متر مربع جذر چې راواخلو دا به تیار متر شي. نو را به شو دلته حساب ماشین ته او دا به څنګه کو؟ د دې مربع جذر به واخلو. 0.316 مربع جذر دا مساوي کېږي 0.562، همداسې پسې عدد روان دی. نو را به شو دا به درېیمې خانې یا زرمو خانو پورې دي څه شی واخلو؟ دقت واخلو. دا به مساوي شي 0. څومره و؟ دا و 5.2 متره. بلکې راځو دا لیکو څه شی تقریبا، ځکه چې دا مونږ را لنډ کړلو، دا تقریبا مساوي شو. خو اوس تاسو به سره به پوښتنه وي چې خو اوس دې ته مونږ څه وایو؟ دا کوم کار چې مونږ ترسره کړه دغه د ویریانس مربع جذر. او په یاد ولرئ چې دلته مونږ د پاپولیشن ویریانس خبره کوو. مونږ تر اوسه سیمپل یا نمونې ته نه وي رسېدلي، تر اوسه ټولنو کې خبره کوو. نو د ټولنې د ویریانس مربع جذر دې ته مونږ څه وایو؟ نو دې ته مونږ وایو سټینډرډ ډیویشن یا معیاري انحراف. او دا چې د پاپولیشن لپاره دی، نو مونږ لیکو چې دې ته مونږ څه وایو؟ دې ته وایو پاپولیشن سټینډرډ ډیویشن. او دا مونږ ته راښیي چې زمونږ ډیټا له اوسط څخه څومره واټن کې پرته ده په اوسط ډول. او دا مونږ ته راښیي چې زمونږ ډیټا چې ده په اوسط ډول د ډیټا سیټ له اوسط څخه څومره توپیر لري. نو په بله معنا هر څومره چې د سټینډرډ ډیویشن قیمت لوړ وي، نو ډاټا به هماغومره پراګنده وي. څومره چې دې قیمت کم وي، هماغومره به د اوسط شاوخوا نږدې واقع وي یا پرته وي. او دا یوه کیفي طریقه وه د ویریانس د محاسبه کولو لپاره. موږ کولی شول چې د دې څلورم توان باندې دا پورته کو، یا مثلا وایي چې د دې موږ مطلقه قیمتونو تفاضل راواخلو. خو ډېرو طریقو باندې دا موږ لاسته راوړی شو، خو د دغه طریقې دپاره لږ څه احصایوي نور ځانګړتیاوې هم شته چې بیا به موږ په راتلونکي کې پرې خبره وکړو. په هر صورت دا شو زمونږ پاپولیشن سټینډرډ ډیویشن، کوم چې موږ دا غوښتل شوی یونټ راکوي یا واحد راکوي. دلته متر شو، دلته په راتلونکي ویډیوګانې کې به موږ په سیمپل سټینډرډ ډیویشن باندې خبره وکړو.